دا وړوکی زابلي ماشوم حیدرخان ویډیوګانو شاید تاسو ټول یې کتلي وي، شاید تاسو ټول پې دردېدلي وئ او زښته زیات پې دردېدلي وئ. الله شاهد دی چې کله نه مې ویډیو کتلې ده هره ورځ میډیا ته ناست وم او ګورم چې آیا زموږ حیدرخان به روغ راوتلی وي، د حیدر سره به څه شوي وي، مور او پلار به په کوم حالت کې وي. او زه د تاسو ټول افغانانو درد ګورم، زموږ او تاسو ټولو درد مشترک او شریک درد دی. اما کله کله چې فکر وکړم موږ افغانان ولې داسې یو، ولې سرتنبتوب په هر کار کې کړو. تاسو فکر وکړئ د دنیا په هر ځای کې چې کله ساختماني کارونه کیږي نو د هغې دپاره محافظتي کالي یا ایمني چې ورته وایي هغه اچوي، خولې یې په سر وي، بوټ یې پښې وي تر څو خوږ نه شي. خو زما او ستا افغان په قصه کې هم نه دی سرتنبتوب وکړي. ټوله دنیا کې وګورئ د موټر کې چې ته کله کینې یو کمربند یې ورکړی ده، حتی په نورو دنیا کې که تا کمربند نه وي تړلی په تا جریمه راځي. خو زما او تا افغان په قصه کې هم نه دی. حتی د مخ د موټر په سیټ کې د دې په ځای چې یو نفر کینی د خان صاحب زمن 2 نفره کینوي. ولې د ځان سره داسې ظلم کو؟ دغه تیره کورونا چې په ټوله دنیا کې بندیزونه وو زما او تا افغان په قصه کې نه وو. چاته به دې وي چې ګوره د چاته غاړه مه ورکوه، لاس مه ورکوه، هی د دې ایمان ضعیفه شوی دی. ولې داسې کړو؟ ولې په هر کار کې سرتنبتوب کو؟ الله شاهد دی چې په حیدر مې دومره زړه دردېدلی دی چې یوازې الله پوهېږي. او هره ثانیه فیسبوک کې په انسټاګرام او دې ځایونو کې ګورم چې حیدرخان به څنګه شوی وي. زړه مې بېحده پرې دردېدلی دی، ستاسو هم زه پوهېږم زړه پرې دردېدلی دی. راځئ نور دغه ضد پرېږدو، په هر کار کې سرتنبتوب ونه کړو. خدای نخسته سبا ته 100-200 حیدرونه راته داسې نه شي بل ماشوم به په دې حالت کې شوی وي. کله چې هر کار کړو ورته هغه محافظتي شیان ټول برابر کړو تر څو سبا ته په داسې جنجال کې نه وراګر چې بیا راته خلاصېدل ناممکنه وي. نو راځئ د وړوکي حیدرخان دپاره موږ او تاسو ټول دعا وکړو. زه پوهېږم چې مور به په تشویش کې وي، ورونه به په تشویش کې وي، ټول زبلیان او بالاخره د افغانستان به په تشویش کې وي، زړه به یې پرې دردېږي. د سړي زړه زښته زیات درد وکړي. ولې داسې یو؟ ولې تر څه وخته پورې به موږ او تاسو هر شي ته د غیرت فکر کوو؟ ګوره غیرت په خپل ځای کې ښه شی دی، د ټوپک سره ټوکې مه کوه. بعضې سادهګان به تاسو وګورئ د خوشحالۍ ورځ به وي، ودونه به وي، دی به ټوپک راواخلي ډزه ډزه ډزه. خیرت دی خدای نخواسته د مرمۍ د چا په سر باندې راولېږي، ولکه یا خوشحالي معلومه وي یا مو غم معلوم وي. په غم کې هم ډزونه، په خوشحالۍ کې هم ډزونه. د کرکټ مسابقې خو مو په یاد دي، مسابقه به وګټل شي هلته به خود موږ تاسو ته په لسګونو نفر مړه شوي وي. یا به هم واده وي، خلک به په واده روان وي، دوی به موټر په ضد کې مخکې وڅټ ته به کېږي، دلته به ټکر وشي، هغه واده به په غم ککړ کې. خدای ته وګورئ نور ځانونه راویښ کړئ. هم د ځان سره ظلم مه کوه، هم د دردېدلی وطن نور د دې شیانو زور نه لري. زه خو شخصا بیخي نه لرم. السلام علیکم.